بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر آصف اظهار یو پیر بیا تاسو سره او نن خبرې کوو جناب د گاجر باره کې. گاجر یعنی کیرټ. اوس د گاجر ته که تاسو وګورئ عزیزانو، په دې کې وایټامین A، وایټامین C، بیټا کیروټین، الفا کیروټین او دې سره سره لیوټین او مختلف داسې څیزونه دي. وایټامین C چې کوم زموږ د وجود دپاره ډیر زیات ضروری دی. اوبه پکې ښه ډېرې دي، نمکیات پکې ښه ډېر دي او دې نه علاوه که تاسو وګورئ نو دا ګازره که موږ د دې استعمال کوو د دې فایدې په څه کې زیاتې دي. استعمال په کومو طریقو کېدی شي؟ په مکس سبزي کې بنده پخولی شي، دې نه علاوه په سلاد کې د دې استعمال کولی شي. هغې نه علاوه مختلف سویټ ډشز کې یعنی د ګازرو حلوا، د ګازرو کیر او داسې مختلف څیزونه، اچار چې په دې کې ګازره استعمالیدی شي، په سلادو کې استعمالیدی شي. تاسو په پیو کې خوټ کولی شي او د هغې استعمال کولی شي. وافر مقدار کې تاسو ته ویټامین A، ویټامین B دا هم ملاویږي، ویټامین C هم ملاویږي. وایټامین A چې کوم دی نو دې سره زموږ د سترګو نظر، خصوصا زموږ د سترګو چې کومې جلی دي یعنی کارنیا او بیا دننه چې کومه جلی ده یعنی ریټینا، دا ورسره صحتمند وي. اکثر هغه ماشومان چې د چا د سترګو د نظر پرابلم وي نو هغې که ګازرو استعمال ورته تاسو زیات کوئ د دې د سترګو نظر دا به همیشه ښه وي. اکثر خلک دا وایي چیرې ماته د هاضمې مسلې دي، زما کله قبض وي، کله خېټه سخته وي، نو په دې کې ښه ډېر فایبر دی. که فایبر استعمالوي سلادو په ذریعه یا مختلف داسې طریقو سره ګازرې استعمال شي، هغې سره یقیني طور معده او زموږ چې کومه هاضمه ده هغه ورسره ښه وي. وایټامین B او وایټامین C پکې دي. امیونټي بوسټرز دي چې کوم وایرل بیماریانې دي، نزله، زکام، د مرۍ، د سینې، دې سره دا ورسره ډېر زیات ښه وي او د انسان صحت ورسره روغ وي. په دې کې انټي اکسیډنټس دي، یعنی که تاسو خپله چمړه همیشه دپاره صفا سوتره او ښایسته ساتل غواړئ نو د دې استعمال کولی شئ. ستاسو ویښتو دپاره، ستاسو د یاداشت دپاره انتهایی ضروري څیز دی. بیا په دې کې کیروټینز دي. دا مختلف کیروټینز چې کوم دي زمونږ کلر ویژن چې کوم دی یعنی زمونږ سترګې چې په دې مختلف رنګونو کې څنګه فرق کولی شي او دا رنګونه ورته څونه ښایسته ښکاري، صفا ښکاري. نو که تاسو د ګازرې استعمال زیات کوئ نو دې سره به ستاسو نظر هم صفا هم ښایسته وي او هم به ستاسو د رنګونو یا دا کوم رنګونه چې تاسو وینئ دې کې به انتخاب ښه کولی شئ، دې کې به تاسو تفریق ښه کولی شئ. یعنی تاسو ته به د رنګونو چې کوم شوخي ده هغه به هم درته ښه ښکاري او کوم لایټ کلرز دي هغه به هم درته ښه ښکاري. د کینسر دپاره یعنی که څوک دا استعمال کوي هغه خلک د کینسر نه محفوظ وي. تھایرایډ چې کومې مسلې وي دغه خلک که د ګازرې استعمال کوي نو دوی هارمونل بیلنس ښه وي. بل چې کوم دی د وزن کمولو دپاره که څوک داسې ډایټ غواړي چې په هغې کې کاربوهایډریټس نه وي، هغې ته انرژي هم میلو شي، کاربوهایډریټس پکې کم وي، شوګر بلډ پریشر نه زیاتوي، وزن نه زیاتوي، نو هغه خلک دي د ګازرې استعمال زیات نه زیات کوي، د هغې به انشاءالله دا مسلې ورسره نه سیوا کېږي. یعنی شوګر، بلډ پریشر، وزن، د سترګو نظر، یاداشت، هاضمه، دا ټول ورسره بهترین طریقې سره ښه وي. ګازره ښه په اسانه باندې هر ځای میلاویږي، مخه ارزان هم دي. نو هم تاسو پخولی شي د سبزی په طور، هم تاسو خوړی شي د سلادو په طور، هم تاسو په خپل سویټ ډش حلوا یا ګازرو چې کومه کیر جوړیږي یا همداسې دا تاسو استعمالولی شي. د ګازرو مربا خاص کر نن سبا ډیره په شوق باندې خلک خوري. نو که هرې طریقې سره دې استعمال وشي د دې فایدې تاسو ته حاصلیږي او بې انتها فایدې دي. دا فایدې ضرور حاصلې کړئ. خپل ډیر خیال ساتئ. الله پامان.